او چې کم رښتیا د هغه نه یوه چغه لاړه شي د انسان دا ویښته ورسره نیغ نیغ ودرېږي، هغه مزه کوي، بیا په هغې کې خوند وي. نو هغه د الله تعالی نه غواړئ چې الله دې په موږ راولي. او که تاسو دا پنجپیریان او وابیان وایي چې په موږ ولې نه راځي، نو تا ته نور نه دی رسېدلی، تا باندې به څه راشي؟ تا اول د رسول الله مبارک نورانیت نه مانې، نو تا ته به نور څه راشي؟ بیا د هغې نه بعد د اولیاو د سینې نه فیض او دا نور دا نه مانې. تفسیر روح المانی لیکي چې موسی علیه السلام کله کویتور ته لاړ، هغه تجلي چې وشو یوه هفته بېهوشي تېره کړه، وایي ده د وجود دومره د نور نه ډک شه چې څلوېښتو ورځو پورې به موسی علیه السلام ته چا څنګه وکتل خر میتن، هغه سړی به مړ شه، برداشت یې نه شو کولی. دی دومره د نور مرکز ګرځېدلی و. دا حدیثو کې چې راځي چې د قیامت په ورځ باندې زما د امتیان راشي، نو بعضې به د انور غوندې پړقېږي، او بعضې به د سپوږمۍ غوندې پړقېږي، او بعضې به د چې کوم دی هغه غټو ستورو غوندې پړقېږي، او بعضې به د نورو ستورو غوندې پړقېږي. دا څه شی دی؟ خو دا دغه نور دی، دا دغه نور دی. وضاحت د پاره، تعریف د پاره نه وایم. زما خپل یو زوی و، یو مجلس کې چا غوسه کړي و، څه خبر مبره ترې نه وتې وه د بعضې مشایخو متعلق. ما طالبان پوی کړم، دی په دې پوی کوي چې نن نه بعد داسې الفاظو نه زه خبر شوم، نو بیا دې حق کوم او د کور نه دې شړم. ګورې هلک و، نوجوان دی، د نه مشر دی، دا کم نتخواني چې وشو هغه چا ضد کې راوستی و، څه خبره ترې وتې وه غلط فهمۍ کې. اکس چې ما دته ور ولېږه چې دی پوی که د با که هغه هم په قمقل شان انسان و، په غلطه لهجه یې پوی که، نور هم پسې غوسه کړی و، څه نورې خبرې ما پسې هم ترې نه وتې وي. نو هغه ورځ راغې خپو ته راته کېناسته، زور راته کوي. ما یې چې تا باندې څنګه داسې نرمي راله، ته خو د یوه هفته داسې کوک کوک ګرځېدې، څه مسله شوې ده؟ حال یې نه شو ویلی راته. بیا خوب بیان کوي، ما خوب ولیده یوه کمرۍ، وایي دې کمرۍ ته چې زه درشم ما ته وي تا راته وویل چې ته ما نه منې، او فلاني مجلس کې دې داسې خبره هم کړې ده. را بس بهر ووځه، بهر یو ستوری دی، هغه ستوری به تا سره خبرې وکړي. وایي چې بهر ووتم، یو غټ ستوری و، هغه ستوري نه اواز شروع شو، وی چې زما نوم یې واخیسته چې زه مولوي غلام حضرت یم. زه داسې ورخطا شوم، ما منډه کړه بېرته چې کمرې ته ننوتم، ته بیا په کمره کې ولاړ وي. بیا دې راته وي چې خو ورشه چې خبرې در سره وکړي. چې ووتم هغه بیا ما باندې اواز کوي، 3 کرتې دا عمل وشو. وایي چې راپاڅېدم، توبه مې ویسته چې بیا به زه خبرې نه کوم. مدرسه کې دی چا به څه خبره ورته کړې وه، ماشومي ذهني ګډوډ شي. دا نور چې احادیثو کې د قیامت په ورځ به څوک ستورو غوندي، څوک به داسې، څوک به داسې، دا هغه نور مرکزونو پسې ولټېږئ. ګورې دا نور دلته نه پیدا کوي، دا هلته بیا نه پیدا کېږي. دغه نور پیدا کوي، د نور والا د خلکو نه نور حاصل کوي، دا زړونه پرې منور کوي، بیعتونه وکوي. او د فنا فی الشېخ نه بعد فنا فی الرسول ته لاړ شئ، د مشکات نبوت د نور خوند واخلئ، او د هغې نه بعد فنا فی الله ته د الله تعالی د نور خوند واخلئ. نو بیا به دغه شان حال د الله نه غواړئ چې الله تعالی په موږ باندې راوله، او دا د خاصو خلکو کار دی. عبدالغني نابلسي رحمت الله علیه په وجد باندې یو څو پاڼې لیکلي دي. سمنون المحب رحمت الله علیه یو ولی تیر شوي دي، نو هغه به جذب و، همیشه په جذب کې به یې دا ګریوان شلولی و همیشه. نو علما د زمانې راله وي ورزور سره بحث کو چې تا د همیشک دا ګریوان ولې شلولی. چې څنګه راله او په ده باندې دا شبه و اعتراض کو، نو په ده جذب راغ. چې جذب پرې راغی نو ګریوان ته یې لاس کړ، نو دا لمنې بیا پاره پاره کړه، او ښه عالم هم او په شعر کې دې ته جواب ورکوي. شققت جيبي أردت قلبي
لو کان قلبی مکان جیبی لکان للشق مستحق. اے علماء اعتراض مکوئی گریوان مشلول دیں، خو زما مقصد گوری گریوان شلول نو، ما زړه ته لاس واچو دا زړه مې شلو. لو کان جیبی لو کان قلبی مکان جیبی لکان للشق مستحق. یره کاش زما دا زړه بهر وی نو گریوان د شلولو نو، دا زړه د الله په مینه کې د ټوټه کولو، خو چې لاس مې واچو زړه دننه نو گریوان په لاس راغی. دا گریوان نه شلی، زړه شلی، په زړه حال راشي. علما ترې واپس لاړه، یره دا خو بېل حال دی، په ده راغلی. عبدالغنی نابلسی رحمت الله علیه د شامی د مصنف استاذ دی، لوی پاڼې په دې لیکلي په دې وجه د صوفیو باندې. او امام غزالی رحمت الله علیه څه کم 100 پاڼې په احیاء علوم کې په وجد لیکلي، پوره تحقیق په دې جزیه باندې کړی. زما معزز سامعینو، الله تعالی دې هغه نور چې په ازل کې زمونږ په ارواحو د باران په شکل اورېدلی و، څه حصې چې مونږ ته راکولی شوي دي، الله دې د هغه کوملو اولیاو مجالسو ته مونږ تاسې ورسوي، او د هغې په ذریعه او سبب د الله تعالی زمونږ قلوبو ته هغه نورونو چینې را جاري کړي. الله تعالی دې د دې محفل د جمله برکاتو نه مونږه سینې مالامال ډکې وګرځوي. وما علی الا البلاغ، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. درود شریف په شوق سره ولولئ. اللهم صل علی سیدنا مولانا. دعا وسوق چلو پاسه یو گھنٹه تاسو لږه دعا وکړئ مختصر. تاسو راشئ، تاسو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. إله العالمين ابتداء تربية وقت رسول مبارك محمد الشرف یا الله چې چا په دې کې شرکت کړی مالی جاني